السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا در ربي زده کړې آنلاین مرکز څخه راغلاست. نن زموږ شپږم درس دی. دویمه وحده شروع کوو. زموږ لومړۍ وحده په 15 درسونو کې خلاصه شوه او دا زموږ شپږم درس دی فکر کوم. التسلیة ساتیري ته وایي، سرګرمي، هابیز انګلیش کې ورته وایي، یعنې سرګرمیانې، لوبې، ساتیري، د ټول لوبې دې کې راځي. دې کې بعضې معلومات دي. التسلية لوبې، الرياضة لوبې، موسیقي، رحلات، زيارة الآثار، د پخواني آثارو زیارت یا سیاحت. أي صورة فيما سبق تحبها أكثر ولماذا؟ په پاس تصویرونو کې کوم تصویر خوښ شو او ولې؟ دلته جواب تاسو ولیکئ. البته تمرینونه د تاسو ته پرېږدم، تاسو باید خپل حل کړئ. کتاب تاسو سره شته. راځو خپل محاورې ته. استمع و اقرأ. دلته د په مابین کې محاوره ده. بدر وأمل في معرض الهوايات يزوران المعرض ويقابلان المرشد وبعض المشاركين. بدر او امل دا خو نمونه دي. بدر او عمل فی معرض. اول به دا لغتونه معنا کړو. معرض نندارتون ته وایي. نندارتون. هوايات دا چیرته چې عکسونه تصویرونه وي، دي تصویرونو کې ګورئ کنه، دې ته انګلیش کې ګالري وایي. هوايات ګالري، یعنی معرض الهوايات د نندارتون ګالري. د ویو بخي د ګالري نندارتون، یعنی د تصویرو نندارتون. يزوران المعرض ويقابلان المرشد. مرشد دا د نندارتون کس ته وایي، نفر ته وایي. وبعض المشاركين او نور مشارکین. بدر وعمل في معرض الهوايات. بدر او عمل دا د ګالري په نندارتون کې دی. يزوران المعرض، دا يزوران المعرض يزوران د دې زیارت کوي. المعرض د نندارتون زیارت کوي. ويقابلان او مخامخ کیږي. المرشد دا مرشد د نندارتون سړی سره، راهنما سره. وبعض المشارکین او نور خلکو سره. محاوره شروع کوي. لو سمحت، که اجازه مو وي. کم جناحا فی المعرض. کم جناحا فی المعرض. جناحا دلته معنا ورکوي حصې، بخشونه. کم جناحا فی المعرض. په نندارتون کې څو حصې دي، څو برخې دي، یعنی څو برخونه تشکیل دی. دا ورته وایي فيه اجنحة کثیرة. ډېرې حصې دي پکې. منها د هغې نه الرسم، رسم دی. الریاضه سپورټ دی، لوبې دي. الخط العربي، عربي خطونه دي. وجميع العملات وجمع العملات او سکې دي، سکې ګردې پیسې، سکې الى الاخر او نور شیان دي. درې ورته وایي وهل فی المعرض جناح للتدبیر المنزلي. آیا د کور ساتنې لپاره هغه شته، کومه حصه شته په دې نندارتون کې، په دې ګالریانو کې؟ راځو پنځم ته. سنأخذ جولة في أقسامه المختلفة. سنأخذ جولة في أقسامه المختلفة. منګه اخلو جوله چکر ته وایي. منګ په دې مختلفو حصو کې، مختلف برخو کې منګه یو چکر وهو. مرشد ورته وایي تفضل، مهرباني وکړئ تاسو دواړه. ما رأيك يا بدر في المعرض. بدر ستا څه رایه ده په دې نندارتون کې، یا د دې نندارتون په اړه ستا څه رایه ده؟ بدر ورته وایي جمیل و رائع. ښایسته، ښکلی او ښایسته دی دا نندارتون. اعجبت، زما خوښ شو. به کثیر، زما ډېر خوښ شو. وانت، او ستا. وانا ايضا، او زما هم خوښ شو. انها جولة ممتعة ومفيدة. دا ډېره ښه او مفیده، ښه او مفید چکر و. جولة چکر ته وایي. راځو اتحدث عن هواياتي المفضله ثم اكتب عنها. هوايات، هوايه دا هابي ته وایي، یعنی ساتیري. ستاسو د خوښې ساتیري کومه یوه ده، دې ته انګلیش کې هابي وایي. هوايه هابي ته وایي. هواياتي جمع ده هابیز چې ورته وایي، یعنی د خوښې لوبه، ساتیري. اتحدث عن هواياتي، زه د خپلې خوښې ساتیري په باره کې خبرې کوم. ثم اكتبها، وروسته هغه لیکم. نو تاسو خپل د خوښې کوم هغه چې ده، کومه لوبه ده، هیله کوم هغه کومنټ کې ولیکئ، همدغسې پاس جملو غوندې. اوس راځو دلته اقرأ و اکملو، لولم او دا
ترتیب سره لیکم. ها لغة العرب دلته سره دي اللغة العربية د العربو لغه چې ده ژبه چې ده اللغة العربية. خط العرب د عربي د عربو خط چې ده الخط العربي عربي خط دی. تدبیر المنزل دا چې را دي تدبیر المنزلي تدبیر المنزلي. لغة الانجليز دي انګریزانو ژبه کومه ده لغة الانجليزي. ثقافة العرب ثقافة العربي. ثقافة الإسلام الإسلامي. ثقافة الإسلامي. نو دا جوابونه ولاندې هغه بیا لاندې یو څو تاسو ته نور تاسو خپل هغه کوي دا تمرینونه. عدد المشاركين 10 د ګډونوالو تعداد دا لفظ دی لفظ ګډونوال دی. عدد المعارض 8 عدد المعارض 8 د نندارتونونو عدد چې دی دا 8 دي. عدد المتسابقين د مسابقه یا د سیالي کوونکو تعداد دا څو دی 7 دی. عدد اللوحات 4 د لوحو تعداد دا 4 دي. الحوايات كثيره ساتری چې دي دا ډېر دي. قابلت 4 ما 4 سره ملاقات وکړو. زرت 8 اتم ولیدل. فاز 3 درې کامیاب شول. اشتريت 4 4 می واخیستل. امارس 3 أمارس 3 وبخي. قابلت بعد المشاركين قابلت بعد المشاركين. زرت كل المعارض ما زیارت کو د ټول نندارتونونو. نو دلته فاده دا درې مثالونه هیله کوم چې تاسو ولیکئ. که څه مشکل وي کومنټ کې بیا وایي. دلته ګوره فاده 3 درې کامیاب شول تاسو دلته یو بل شی ولیکئ. فاده 5 فاده 50 او لاندې هم تاسو ولیکئ. اقرأ الولم. ما رأيك كيف ترى هل تحب. لاندې جملونه به مرسته اخلي او پاس به دا لیکئ. اوس مثلا لاندې جوابونه دي. بدر هل تحب كرة القدم. هل تحب كرة القدم. آیا ستا فوتبال خوښیږي. احمد ورته وایي نعم احب كرة القدم وانا معجب بها. انا معجب بها زما هغه خوښه ده. خبر او باسکټبال په اړه د هغه ده څه نظر دی. احمد اراها لعبة مملة. زما دا یو ستړی لوبه ده دا ګڼمه یا ماته یو ستړی لوبه ښکاري. وليست ممتعة او ښه لوبه نه ده. لست معجب بها زما خو نه خوښیږي. اسأل جاري او زميلي ذو خپل گاوند یا ملګری نه پوښتنه کوم ان الهوايات ساتریونه والالعاب او د لوبونه التي يحبها چې داغي خوښیږي والتي لا يحبها واغه چې نه خوښیږي. ما رأيك كيف ترى هل تحب. پاس مثالونه بمرسته وخلی او دلته بولیکي. لاندې مثال الشباحة القراءة الرسم المراسلة الجر. نو دینه به تاسو مرسته وخلی دي کلماتونه او تاسو به پښتنه وکي. دغه یو څو کلمې تاسو کومنټ کې ولیکئ. اقرأ الولم. جميل دا خو ټول تکرار شوی دي. جميل خایسته. ممتع خ. جيد خ. سهل آسان. انا احبه زما هغه خوښیږي. انا افضله زما هغه ما لپاره غوره دی. انا معجب به یعنی زما خوښیږي زما لپاره ښه دی. قبیح بد. ممل ستړی. سیء بد. صعب سخت. انا لا احبه زما نه خوښي. انا لا افضله زما لپاره غوره نه دی. انا لست معجبا به زما هغه خوښ نه دی. اقرأ واتحدث مكمل الجمل ثم اكتبها. دا ستاسو کار دی. البته لاندې جوابونه لیکلي دي. معجب به حدثا. معجب به كرة القدم. قال لنا مونږ ته وویل شو انا معجب بكرة القدم وإذا ما خوښیږي فوتبال. انا احبها دا غسره مینه لرم. چا سره فوتبال سره. حدثنا عن اعجابه بكرة القدم. حدثنا عن اعجابه بكرة القدم. من خبر وکړي عن اعجابه دا غي د خوخي په اړه مونږ ته یعنی وای د فوتبال د خوخي په اړه. السباحه. اوس دا ګوره معجبون به دي ته دا جمله شو. حدثنا عن دا شو. اوس لاندې دا يوم شتا لاندې دوه تاسو کوي. قال لي انا معجب بالسباحه انا احبها. حدثني عن اعجابه بالسباحه. دا لغتونه خو تکرار دي نو د دې معنا نه کومه. درس زیات شو نو دغه مثالم دغه تمرینم تاسو وکي. أكمل كما في النموذج ودق لي څنګه چې په مثالونو کې دي. مثلا أنت درست اللغة العربية أمس وتدرس الحساب اليوم. تا وای پرون لغت عربي ژبه ویلي او تاسو نن چې وای
حساب وایي. انتم درستم اللغة العربية دا جمع دي ټول یو معنا ورکوي. تاسو ټولو عربي ژبه وویلې وتدرسون الحساب اليوم او نن حساب لولئ. هم درسوا اللغة العربية أمس هغوی پرون عربي ژبه وویلې ويدرسون الحساب اليوم او حساب نن لولي. خو دغه چې کوم مثالونه دي هیله کوم دا تاسو دوه هغه دی یو دا دی او دا ده نو دا تاسو کومنټ کې وکړئ او دا نوی بل درس ان شاء الله